امنتو بالله باندې باور لرو موږ او تاسې باید کوښښ وکړو د دې خلکو لپاره د ټولنې لپاره کار وکړو. زموږ داسې ګټه په یووالي کې ده، په متحدېدو کې ده، په یو موټ جوړېدو کې ده. په سیاست باندې کار نه لرم، سیاست باندې نه غږېږم، ځکه چې د افغانستان هر یو سیاستمداره دی، ځکه چې یو د بل د نه مني. یو څه چې زه د ټول زه غواړم، که سیاسیون دي او که سیاسیون نه دي، هغه یووالی دی. هغه د بوکس خبره ده. که چېرته موږ او تاسې سره په یوه نامه باندې، د پښتون په نامه باندې، د هزاره په نامه باندې، د تاجک په نامه باندې، د ازبک په نامه باندې، په عز باندې، په مذهب باندې تفرقه واچوو، زموږ داسې په دې کې شر دی و خلکو. دا د پردیو اجنډاوې دي، دا د پردیو د خوشحاله کېدو لپاره موږ تاسې کار کوو. موږ او تاسې باید څه وکړو؟ موږ تاسې باید یو موټی سو. دغه ګوتې د یو لاس ګوتې دي، دا ګوته کوچنۍ ده، کمزورې ده، د دې ګوتې په پرتله باندې دا زوروره ده. دا ګوته غټه ده د دې ګوتې په پرتله باندې. دغه هره ګوته چې موږ تاسې وینو دا خپل رول لوبوي په یو موټی کېدو کې، په بوکس جوړونه کې. او کله چې دا بوکس جوړ سو، یو څوک په ووایه دغه ځام یې ورماته، او که چېرې په یوه ګوته باندې هر څوک دی کې نتیجه نه لري. که چېرې په بوکس باندې ووایه ډېر درد به وویني هغه نفر، یا هغه جانب مقابل، هغه به زموږ تاسې څخه وویرېږي. نو د بوکس څخه مې هدف دا دی، زه نه غواړم چې تاسې جنګ وکړئ. هدف مې دا دی چې موږ تاسې افغانان باید سره متحد سو، یو سو. دغه یووالی کله په وجود راځي؟ کله چې موږ تاسې په خدای پاک باندې باور ودرلودی چې موږ ټوله د الله جل جلاله بندګان یو، ټول الله جل جلاله ته یو شی یو، یو برابر یو. که موږ ځان مهم وبولم الله جل جلاله ته، کېدای شي خدای دې نه کوي زه مهم ونه اوسېږم. که ته ځان مهم وبولې، کېدای شي ته مهم ونه اوسېږې. نو مهم څوک کم دی؟ هغه دی چې الله ته سجده وکړله، الله جل جلاله ته تسلیم سولو، او په دې باندې باور ودرلودی چې موږ ټول سره ورونه او خویندې یو، ټول د حوا او آدم علیه السلام څخه پیدا سوي یو. دا مهمه نه ده چې یو ورور په پارسي خبرې کوي، بل ورور په پښتو خبرې کوي، بل ورور په هندي یا پنجابي باندې خبرې کوي، بل په نورستاني باندې خبرې کوي. ټول افغانان یو، ټول یو انسانان یو. دا مهمه نه ده چې څوک چیرې دی، څنګه رنګ سره کوم کواره لري، په کومه ژبه باندې خبرې کوي، سني دی که شیعه دی، هندو دی که سیک دی. دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې موږ او تاسې په دې باندې باور ولرو چې موږ ټوله د انسانیت له نقطې نظره سره ورونه او خویندې یو، او په دې باندې باور ولرو چې موږ د افغانستان د نړۍ اتباع یو. کله چې موږ تاسې دا په ځان کې پیدا کړله، موږ تاسې به یو ښه متحد او یو غښتلي قوم واوسېږو. د ژوند لپاره باید دغسې یوه لاره انتخاب کړو چې هغه کې د الله جل جلاله رضا یي، زموږ تاسې د ټولو رضا یي. دا رضا کله پیدا کېږي؟ لکه څنګه چې مخکې ورته وویل، رضا هغه وخت پیدا کېږي چې په دې باندې ته باور ولرې چې موږ او تاسې ټول الله جل جلاله ته یو برابر یو، یو شکل یو، ځان یو د بل څخه بهتره ونه بولو، یو د بل سره همکاري کومک وکړو. دا مهمه نه ده چې ته څوک یې، د چا زوی یې، څه کاره یې، پلار یې څه کاره و. الله جل جلاله ستا سره حساب کوي، ستا د پلار سره یې نه کوي. الله جل جلاله ستا سره حساب کوي، ستا د ورور سره نه کوي. الله جل جلاله ستا سره حساب کوي، ستا د قوم سره نه کوي. الله جل جلاله ستا سره حساب کوي، ستا د ژبې سره نه کوي. نو چې موږ او تاسې سره حساب کوي، د هر فرد سره جلا جلا حساب کوي، نو ولې موږ او تاسې خپل ایمان خطا کوو؟ ولې موږ او تاسې یو بل پسې بد وایو؟ ولې یو بل ته تاوان رسوو؟ بل ته تاوان رسول ځان ته تاوان رسول دي، بل ته بې عزتي کول ځان ته بې عزتي کول دي، بل نه منل ځان نه منل دي. موږ تاسې هغه یو متل لرو، وایي که ته وایې چې زه یم او که زه وایم چې زه یم، نه به ته یې نه به زه یم، او کله چې ما وویل چې ته یې او تا وویل چې ته یې، هم به ته یې هم به زه یم. دا یو ستر حقیقت دی او یو واقعیت دی. نو موږ دې لپاره اوس دا پکار ده چې موږ تاسې یو بل ومنو، یو بل ته وایي چې ته مې ورور یې، ته مې خور یې، ما او تا یو تن یو، د دې نړۍ غړي یو. مذهب پسې مه ګرځئ،
په ژبه پسې مه ګرځئ، په رنګ پسې مه ګرځئ، په جګوالي او ټیټوالي پسې مه ګرځئ، په ډنګروالي او چاغوالي پسې مه ګرځئ، په نروالي او ښځیتوب پسې مه ګرځئ. څومره حق شته لري هغه یوه خور هم لري. نو راسئ موږ تاسې ټوله د ځانه څخه تغیر شروع کړو، د ځانه څخه دا په وجود راوړو یا پیدا کړو چې موږ تاسې باید یو د بل سره همکار واوسو، یو د بل لپاره الله جل جلاله رالېږلي یو.